د سی جی ټین پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلام. د پسرلي په رارسېدو سره نن د کابل ښار د باغ بابر له سیمې څخه د نیالګیو کینولو ملي کمپاین پیل شو او تمه ده چې په ټول هیواد کې میلیونونه نیالګي د بېلابېلو ادارو له لوري کینول شي. د کابل ښاروالۍ کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او دغه راز د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي چې په 1404 لمریز کال کې پلان لري چې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې شاوخوا 14 میلیونه نیالګي کینوي. او ساکال زمونږ مکمله ټولو ولایتو ته چې کوم وخت کې وزارت زراعت د نیالګیو د کینولو کمپاین شروع کړی دی. 14 میلیونه نیالګي د کینولو انشاءالله په ټولو ولایتو کې به په ساکال کې نیالګي کینول شي. هم د مؤسساتو هم د وزارت زراعت په خپل مټ باندې بدر واحد سکرتریات او واحد رهبري لاندې د نشاني پروګرام په آینده کې مخ ته وړل کیږي. په هغه کې در 1410 هجري شمسي کاله پورې تقریبا شاوخوا کې تر 200 میلیونه نیالګیو پورې په هغه کې وصول شته چې هغه وصولو په طی کولو او مراعاتولو سره به موږ وکولی شو چې زموږ د جغرافیې د افغانستان لسمه حصه ځنګل سي او د ځنګل په احیا کولو سره به موږ وتوانېږو چې زموږ د ملک څخه د اقلیمي بدلون اسیب پذیري لرې سي. د هغه اثراتو څخه به موږ محفوظ او په امن کې سو. قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې مو د پروګرام په پیل کې ولیدل چې د کرنې وزارت دغه راز د چاپیریال ساتنې ادارې او د کابل ښاروالۍ له لوري د نیالګیو د کینولو ملي کمپاین پیل شوی دی. اوس موږ راغلي یو د کابل ښار بېلابېلو سیمو ته. دلته خلک ډول ډول ګلان پلوري او دغه راز نیالګي پلوري. زه په یو دغسې ځای کې ولاړ یم. دلته له یو کس سره خبرې کوم چې د دوی کاروبار سږکال څنګه ده او تر اوس مهاله یې څومره ګلان او نیالګي پلورلی دي. والا گلای فصلی که بخیر نلگه آماده بین نو فصل بهار است. این گلکار ما نو دیگه بخیر در گلخانه دیگه نو آوردن بینیم. گلای مختلف است دیگه رنگ رنگ گلا داریم بخیر. والا نیال هم بخیر دیگه نو فصل فعلا زیادتر نیال است دیگه. مردم از هموطنان کل ما میخواهیم که بدر هر کس و هر فرد ما وظیفه داریم که بخیر نیالا و گلا هر چیز دیگه غرس کنیم که فصل بهار است دیگه. حال فعلا فصل نیالشانی است دیگه. خوب است بد نیست دیگه. نو دیگه شروع این بارنده ها یکمک همیشه پس انداختن نیالشانی ما را فعلا. از هر وطن ما خواهش ما است که بخیر وقت پروگرام نیالشانی است بخیر هر وظیفه هر فرد افغان ماست که بخیر یک نیال چی پیش دکان باشه چی کودش پیش خانه باشه بشانیم بخیر که بخیر بریم به کابل سرسبز. گلکای ما مختلف است براتون معرفی میکنم. مثال جیریبند داریم اینی که به نام مرجان میگن است. در گلای مختلف داریم و زیادتر که باز بوی داره شابو خوشبو اینی چیزای ما که این گلای ما که زیادتر با بویای ضیاف است مثل گل مالته و نارنج این چیزا. این نیالا که هست دیگه میارن مردم چی از طرفای اطراف اینجا خوب است. سودا دیگه تابال هوا سرد است اونقدر سودا صحیح نیست. خب بازم کم کم مردم میخره. والا پارسال خوبتر بود دیگه. امسال هم خدا مهربانه بعد از این وقت نیالشانی حالا فعلا نو شروع شد. نیالشانی خب باید
هر فرد جامعه باید نیال بشانه، به خاطر که اکسیژن تولید میکنه، برای مردم بسیار مفید است. هم سرسبزی میشه و هم محیط خوب میسازه. اکسیژن تولید میکنه، برای مردم بسیار خوب است. کابل ښاریان د حکومت له لوري د نیالګیو د کینولو له ملي کمپاین څخه د ملاتړ ترڅنګ غوښتنه کوي چې د دغه نیالګیو ساتنه او پالنه دې په ښه توګه سره وشي. دلته راغلی یم د نیالګي اخیستلو لپاره. نیالګي کینول په محیط کې فایده لري، هوا پاکوي او نور هغه د هر مسلمان دا وظیفه ده، حق لري په دې وطن کې چې نیالګي کینی. ما میخواهیم که نیال بخریم، نیال املو مثلا 1000 نیال هم که برای زینت اولی هم میشه، برای که یک ساحه سبز و دیگه باز استفاده هم از میوه شه دیگه میوه بردار. از مردم هم خواست ما میگه که هر خانه اگر 1 یا 2 دانه نیال بشه هم شار سبز میشه، هم دیگه همین مریضی و میکروب و دیگه کم میشه دیگه، بسیار هم در خودش فایده هم. خواست ما میگه که بخصد اگر وقت نیال میشن باید آبرایی کنه که آب بده که باز خشک نشونه دیگه، اون بیشانده دیگه کلی جای خشک میشه، رسیدگی نمیشه در چند ساله. ما پدرم ما رایی کرده نیال بگیرم و گل با دیوایشی به خانه ما خو زیاد کشت کردیم، ما خو فارمش داریم، زیاد ما کشت میکنیم با خاطر میوه. ما تصمیم داریم افغانستان پیشرفت کنه. ما امسال پلان داریم 100 دانه بشانیم. از حکومت خواست داریم که وطن ما جور شوه و هر جای افغانستان درخت و سرسبز باشه. د یادونې وړ ده چې افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې اقلیمي بدلونونو ډیر ځپلی دی او د افغانستان سرپرست حکومت ویلي چې د هیواد په سرسبزه کېدو او د ځنګلونو په زیاتېدو سره به د اقلیمي بدلونونو اغیزې تر یو بریده راکمې شي.